ما زامون وروسم دا توپونه چې ولي پنجابي استعمار او لر او بر یو افغان دا زما زامون هر یو په کور کې د پنجابي استعمار دېرش تنخواه دی. په دې ملک کې د دهشتګردۍ د ترهګرۍ د ختمولو خبره کوې هلته به یو غوږ راپورته سي دا غدار دی دا د پلاني ایجنټ دی. موږ مخکې ویلي دي چې وایي دا لیباټرۍ د چا پلار جوړه کړې ده چې د وینې ټسټ کې کېږي چې پلانی وفاداره دی پلانی غداره دی. موږ پښتانه افغانان دا تاریخ لرو ودې ګوري چاته پیغور نه وایو چې نن څه څو عمر مخکې پر دې خاوره د انګریز باچي وه چې څوک یې تنخواداره وو چا د انګریزانو اسانو سپي مینځل او د انګریزانو په جیرو کې څوک پراته وو مبارزه چا کوله هغه دغه پښتانه اتلان وو هغه دا فخر افغان باچا خان وو هغه دا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وو هغه د دا فکر خلک چې نن په جلسه کې ناست دي نن په سټیج ناست دي تر ننه پورې هغه خبره درته کوي. موږ دا خبره ډېره واضح کوو که ته په اتلکه یا په لسلکه فوج نازېږې ته په یتم بم نازېږې مګر تاریخ دا ثابتوي د وروسته څه سبق واخله تر تا یې ډېر زورور یتم بمان درلودو ستا سره یو پټاخۍ پرته ده د هغه سره زورور هغه تر تا په معیشت کې زورور وو هغه تر تا بهترین فوج درلودی مګر په خپل ملک کې قومو ته حقوق نه ورکاوی په ملک کې جمهوریت نه پرېښاوی لاړې 14 ټوکلې سو هی زموږ یار خو ولې چې 48 ټوکلې سو. نن یې ملک و کوم ځای ته رسولی دی په دنیا کې ګرځي ډېره بې ادبي ما